او تاسو هر ورځ رنګارنګ موټران وینو، شنه، ژړ، سپین، سره، حتی ګلابي هم، مګر د ټولو ټایرونه تور دي. دا ولې؟ نن به دې پوښتنې ته د ځواب ورکولو هڅه وکړو. ټایرونه له ربړ څخه جوړیږي، طبیعي ربړ. په پیل کې هم همدا کار کېدی، مګر وروسته کتل کېدل چې دا ټایرونه پرې کېدل، زړېدل یا کشېدل، یو قسم غټېدل. بیا وروسته د کیمیاوي تعاملاتو پر اساس د ټایر خپل ځان سره ونیوی او مقاوم شو. دا ټایرونه د تور کاربن پر اساس باندې تور رنګ لري. کله کله هڅه سوې ده چې د تور کاربن پر ځای باندې یو بل شی ورسره ګډ شي چې ټایرونه نور رنګ واخلي. داسې هڅه سوې ده. یو د هغو هیوادونو چې دا هڅه یې کړې ده چین دی. هغوی ډېره هڅه وکړه چې رنګارنګ ټایرونه جوړ کړي، خو ناکامه شوه. تر اوسه پورې لا د تور کاربن ځای هیڅ شي نه دی نیولی، ځکه خو د الوتکو څخه نیولې ان تر عادي ګاډیو پورې د ټولو ټایرونه تور دي. دا چې وروسته به د تور کاربن ځای ناستی پیدا کیږي او که نه، دا به نو وخت ته پرېږدو.